ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د دې ځل به ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهري د خبرونو سره حاضر شوم. ولې دوی چې قدرمن دوستانو موږ تر دې خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واوري او بل آیکن ته ګوته وروري سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهرياتونه سباون داستان مرکزي خبرونه شاعرانه بندر ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېرې ګڼې خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې په نشر رسوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د لیاقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهرياتونه داستان او شاعرانه بندر کله کله تاسو ته په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې وړاندې کړو. دوستانو راځئ چې یو ښکلی شعر ته سوداګر بختورانو اوس ملغلري خرڅوي پورې خانونه راغ سوداګر سودا یې وکړله لیلا سره یو لونګې ورکړو لیلا ولاړه له خندا سره راغ سوداګر
ولټ ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دی اوس موږ دنه اجازت غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخامو ښه